خیر دی که دښمن زما د سر وي خو چې نر وي، هغه سړی سم مې د زړه سر وي خو چې نر وي. زه په سرو او سپینو اننګو پورې زړه نه تړم، یار مې د پرنګ لکه انځر وي خو چې نر وي. ستړي مه شئ، زه اسامه مقصد یم او تاسو ګورئ د یارانو محفل. د یارانو محفل کې را سره نن ښاغلی سمیع الله ګران صاحب میلمه دی. غوښتل مې چې د ګران صاحب نه د هغو په شاعرۍ او د هغو په ژوند له تاسو سره تفصیلي خبرې شریکې کړم. د ټول نه اول ګران صاحب ډېره مینه، احترامات او مننه د یارانو محفل ته د وخت ورکولو. ډېره مننه اسامه ستاسو دومره درناوي راکولو، مننه یې وکړم ستاسو او ستاسو د ټول ټیم چې موږ له یو دغه موقع راکړه چې د خپلو کتونکو سره یو مخامخ کړو. ګران صاحب خپله پیژنګلو را سره وکړئ، چېرته پیدا شوئ، بیا چېرته رالو شوئ او نن سبا څه مصروفیات دي؟ ښه جي، زما نوم سمیع الله دی او زه په کال 84 کې په دې منګوره کې زیږېدلی یم. ابتدایي تعلیم مې هم دلته کې د ملا بابا سکول نمبر 4 نه حاصل کړی د 10مه پورې. اوس مې بی اے د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه وکړو او بس دغه ژوند دی روان دی. په دا وخت کې د کاروبار په لحاظ سره زه د ګران خپرندویه ټولنې چلوونکی یم. د شاعرانو ادیبانو دغه د کتابونو د چپایۍ دغه سلسله دغه زما روزګار. ګران صاحب دغه راته ووایه شاعرۍ ته کله راغلي یې؟ شاعري خو چې زما یاد شي نو زه چې په 9م اتم کې هم ما داسې یو شعر نیم بیا داسې 3 شعرونه زیاتو نه زیات به ما 4 شعرونه ولیکل او هغې له به ما د رباعۍ نوم ورکوو. او لکه په دغه وخت کې ما ته اندازه داسې نه وه چې یاره غزل څومره شعرونه کیدی شي څنګه، خو دغه موسیقي به مونږ اورېده او د دغه سره یو شوق و. په هغې کې زیاتو نه زیات به 15 شعرونه غزل و که نه. نو ما به زما هغه ذهني سطح هم دونه کمزوري وه، اوله شاعري وه دغه، نو ما به 15 شعرونه هم نشو لیکلی. نو دغې ته به ما د 4 شعرونه به ما لیکل او هغې له به مې د رباعۍ نوم ورکو. ځې بلاشه شاعري ما په هغه 9م اتم په پیریډ کې کړې وه. دغه کم کال و؟ دغه سن خو رانه هېر دی، خو بیا چې باقاعده بیا ما شاعري شروع کړه او د استادانو شاعرانو سره ناسته پاسته مې شروع کړه دغه. نو دغه 2003 2004 کې بیا ما دغه نشستونه شروع کړي. ګران صاحب اولني شعرونه راته خپل یاد دي؟ نه اولنی شعرونه به اولنۍ مشاعره راته یاده ده چېرته چې تاسو د سټیج نه شعرونه ویلي؟ اولنۍ مشاعره خو راته هم نه ده یاده، خو دا ده چې اولنۍ تنظیم راته یاد دی. نو د هغې تنظیم د سوري نه چې کومې مشاعرې شوي نو په هغې کې مې شرکت کړی. د خپل استاد په اړه راته ووایئ، شاعري استاد مو څوک دی؟ شاعري استاد خو زما محترم ظفر علي ناز صاحب دی. ظفر علي ناز صاحب دا څنګه چې تاسو ته ما ووایي چې یاره د سکول د دور نه زما د شعر او شاعرۍ سره شوق و او ما به دغه شعرونه لیکل. په دغه وخت کې زمونږ د سوات د سیمې یو ډېر خوږژبی سندرغاړی دا خبره ما په اخبارونو کې که مې انټرویوګانې راغلي دي او که په یو کتاب باندې مې لیکل کړي په هغې کې مې هم لیکلي ده چې یاره دغه وخت چې و نو دا د ټولنیزو رسنیو په دغه وخت کې دا کیبل زموږ د علاقې ته نوی راغلی. ضیاءالدین ضیا زموږ د دې علاقې یو ډېر خوږژبی سندرغاړی دی. هغه به یو کلام وی چې حسن د خواږه شراب، مینه د تراخه شراب، سترګو نه په ما باندې اشنا راوروه شراب. نو دغه کلام د محترم استاد ظفر علي ناز صاحب او د هغو په آواز باندې بیا یو ټول البم د ناز صاحب راغلی. نو زما په ذهن کې و چې دا شاعر دی او ناز صاحب د وابدا سره په وابدا کې خپل ملازمت کوي دغه کوي. نو د هغو به په دې لوکل دغه باندې ډیوټي وه. نو ما به په دې لارو کوڅو کې ډېر زیات لیده که نه. نو یو ورځ ما چې څه ټکي و چې زه په معنا نه پوهېدم نو ناز صاحب سره په یو لاره کې میلاو شوم، ما ته دغه وکړو. نو هغو ما ته ووایي چې زما په خیال ته لیکل کوې؟ ما او بالکل. نو یې چې یاره زما به خواهش دی چې ستاسو لیکل دي ما ولوستی، ما وکتی. نو زه بیا راته هغوی یو ځای وښو چې هلته د هغو د ناستې پاستې کوم ځای و. نو هلته لاړم، هغو بیا چې زما کومه اصلاح وکړله، کومه رهنمایي زما کوله، نو زه ترې ډېر زیات متاثره شوم او د هغه وخت نه هغه زما په کلام کې تر اوسه پورې اصلاح کوي.
ګران صاحب دغه راته ووایه چې تر اوسه مو په کم صنف باندې ډېر کار کړی دی؟ اسامه صاحب داسې ده چې لکه دا شاعرۍ کې د هر صنف خپل یو دور تیر شوی دی که نه. دا موجوده دور چې دی نو دا د غزل دور دی او لکه په دغه کم صنف چې دور نو بیا ورته د ټولو شاعرانو دغه ته مایل نو بشمول زما زیاتتر شاعران چې دی په غزل باندې کار کوي نو ما هم غزل بنسبت د نورو صنفونو ډېر لیکلی. په نثر مو کار کړی دی چېرته که نه؟ په نثر کې ما ډېر کم کار کړی دی چېرته لنډې لنډې افسانې به مې اوسو لیکلي او داسې ډېر خیالات او ډېرې نیمګړې افسانې را سر پرتې دي خو ما ورته داسې ډېره پاملرنه نه ده کړې په کار ده چې وکړم. تر اوسه به مو څومره غزلې لیکلي نظمونه؟ ما به تقریبا اویا داسې غزلې تقریبا لیکلي او داسې ورسره څه نظمونه دي. ګران صاحب د خپل کتاب په اړه راته ووایه، چاپ کتاب مو شته که نه؟ چاپ کتاب خو مې نشته او داسې په مختلفو رسالو ورځپاڼو په دغه کې مې غزلې خبلها شی چاپ شوي دي که نه. اوس مې اراده شته هم چې دغه کمې زما یو ځای بل ځای ګډې وډې پرتې غزلې دي دا راټولې کړم او په کتابي بڼه یې چاپ. ګران صاحب دغه راته ووایه چې د کوم شاعر نه متاثره یې؟ اصل کې اسامه صاحب داسې ده چې زه خو زیاتتر د شعرونو نه ډېر متاثره کېږم که دا هر چا د ښه شعرونو نه متاثره کېږم خو بیا هم زه د ساحل صاحب د شاعرۍ نه ډېر متاثره یم. ګران صاحب د کومې ټولنې سره یو تعلق دی؟ تعلق خو زما د سوات ادبي ملګرو سره دی او په هغې کې بس دغه خپلې سرګرمیانې کوو لګیا یو. اول چې کوم تاسو ادب ته رالی په کومه ټولنې کې وئ او نن سبا چې کومې ټولنې دي په دې کې څه فرق محسوسوئ؟ نه زه چې اوله ادب ته راغلم نو ما په نوي تیغ پښتو ادبي ټولنه کې خپل هغه ابتدایي دور تیر کړی دی. هلته کې مې ابتدایي زده کړې حاصل کړي دي او که د هغه وخت نه دی او که د هغې نه مخکې نه دی او که اوس دی او که بیا به نو د دغه ادبي تنظیمونو کار دی چې یاره د نوي زلمو روزنه پالنه دې وشي او د ادب خدمت دې وشي نو زما په خیال چې دا هم دغه یو کار دی روان دی نو داسې څه ډېر بدلون پکې نشته. ګران صاحب ادبي پروګرامونو مشاعرو ته مو تګ کېږي که نه؟ او بالکل تر خپله وسه. دغه مشاعرو پروګرامونو نه مطمئنه یې که نه څه بدلون پکار دی؟ زه خو د دغه مشاعرو او دې نه ډېر زیات مطمئن یم په دغه وجه چې ماشاءالله ستاسو غونته کې زلمي راغلي دي او هغه مشاعرې دومره عوامي شوي دي که نه چې لکه عام ولس هم راځي اوس مشاعرو له مخکې به مونږ کتل نو لکه تاسو څنګه دا تنظیمونو په باره کې سوال وکړو چې په هغه تنظیمونو کې او په دې کې څه فرق شته نو هغه خو فرق نشته خو په هغه مشاعرو او په دې مشاعرو کې ماته فرق ښکاري. هلته کې به صرف شاعران راتلل شعرونه به وي او شاعرانو به اورېدل. نن سبانۍ چې کومې مشاعرې دي دې له عام ولس راځي. دا د شعر چې دی هغه د پښتو شعر دومره وده وکړه که هغه د سوشل میډیا په ذریعه ده که د میډیا په ذریعه ده خو لکه هغه دونه په مخ په وړاندې روان دی چې عام ولس هم د شعر سره اشنا شوی دی او شعر اورېدل غواړي او دغه خپل ستړي ستړي ژوند دغه احساسات او دغه چې کوم هغه شاعر را بند کړي په هغې کې هغه خپل جذبات او احساسات لټوي عام ولس او راځي او د هغې نه خوند اخلي. نو زمونږ په مشاعرو کې نن سبا چې دی نو د شاعرانو په ځای عام ولس ډېري نو دا خبره چې ده د ډېره د ستاینې وړ خبره ده. ګران صاحب دغه راته ووایه چې ستاسو په نظر کې د پښتو ژبې خدمت کول شعر لیکل دي نثر لیکل دي یا بله کومه طریقه ده په کومه طریقه به د پښتو ژبې خدمت کیږي؟ زما په خیال خو لکه که یو سړی دا وایي چې زه شعر لیکم او د پښتو ژبې خدمت کوم دا بالکل غلطه خبره کوي ځکه چې دلته کې څوک هم لکه زه په خپله شاعر یم زه خپله خبره کوم که شعر که زه لیکم هغه خپل ادبي په ما کې چې کوم فنکار دننه دی که نه هغې ته د تسکین رسولو دپاره دا خدای پاک مال داسې یو صلاحیت راکړی که زه لکه په ادبي بنډارونو کې ناست پاس یم او که نه یم که زما د چا شاعر سره ناسته پاسته شته او که نشته خو زه به شعر لیکم
دا داسې یو څیز دی چې دا به په خپله په ما باندې ځان لیکي که نه نو په دې کې زما په خیال کې یو سړی بیا دا دعوه کوي چې زه شعر لیکم او دا پښتو له خدمت کوم نه وروره دا خدمت نه دی که یو سړی نثر لیکي هغه بیا جدا خبره ده که نه خو زما په خیال د پښتو خدمت دا دی چې یاره د پښتو ژبې د خدمت وشي دا کم څه چې مونږ لیکلي دي دا د مونږه چاپ کو خاص کر په نثر کې د کار وکړو ادبي بنډارونه دې را جوړ کړو نوي نوي شاعرانو ادیبانو زلمو ته د موقع ورکړو د هغو د لارښودنه وکړو نو زما په خیال دغه ادبي خدمت دی او د چا شاعر مرسته دې وکړو که نه ډېر شي شاعران داسې دي چې یاره د هغو بلا شی تخلیق کړی دی که نه او مونږ زمونږ بدقسمتي هم دی چې یاره په ژوندون مونږ د چا سره سخه نه کوو خو چې هغه مړه شي بیا د هغو هغه شاعري راوم باسو چاپ یې هم کړو کلیات والا بیا چاپ کوو نو د کلیاتو په ځای ښه نه ده چې یو شعري مجموعه والا د هغه په ژوند چاپ کړو زما په خیال دغه د ژبې خدمت دی دغه د پښتو خدمت دی او که یو سړی وایي چې زه شعر لیکم او دا خدمت کوم نو دا هغه صرف هغه خپل دننه فنکار ته هغه خپل فن ته تسکین رسولو لپاره شعر لیکي زما په خیال د پښتو خدمت نه کوي ګران صاحب شعرونه را سره شریک کړئ خپل یو دوه تازه شعرونه دي هغه به درته ووایم د هغې نه بعد به یو زوړ غزل دی هغه درته ووایم چې دا سیمه پښتنه چې داسې ورانه وي لالي دا سیمه پښتنه چې داسې ورانه وي لالي دنیا به داسې ډکه د ارمانه وي لالي دا سیمه پښتنه چې داسې ورانه وي لالي دنیا به داسې ډکه د ارمانه وي لالي ادا چې دې هم ډکه د احسانه وي لالي ادا چې دې هم ډکه د احسانه وي لالي نو داسې ګزاره به ګورې ګرانه وي لالي دا یو زوړ غزل دی چې د پاکې مینې د شدت د زوره څه خبرې د پاکې مینې د شدت د پاکې مینې د شدت د زوره څه خبرې د زړه د حاله مې د زړه ټکوره څه خبرې او ستا د دیدن په ارمان ویلې لکه واوره شومه ستا د دیدن په ارمان ویلې لکه واوره شومه ته مې په زړه د لګېدلې اوره څه خبرې او بس په یو جبر مسلسل کې دې ساتلی یم بس په یو جبر مسلسل کې دې ساتلی یم د زړه زما د زړه د اندېښنو د شوره څه خبرې بس په یو جبر مسلسل کې دې ساتلی یم زما د زړه د اندېښنو د شوره څه خبرې او ته خو وې زه جانان ژوندی دی زه اواز یې اورم ته خو وې زه جانان ژوندی دی زه اواز یې اورم خو څنګه ژوندی دی مړې ته تې نوره څه خبرې او اخرنی شعر دی چې د ګران د دواړو سترګو توره ستا د مینې په نوم د ګران په ژوند د لګېدلې توره څه خبرې او دا یو بل غزل دی چې تا که نامه چېرته په هیره زما وانغسته ما ستا د یاد نه بغیر چېرته کیسه وانغسته او د محبت د صداقت د شدت زور ته ګوره خلکو په مرګ هم د مجنون نه لیلا وانغسته او مونږه یو بل ته په شیشو غنو کړې لارې بندې مونږ یو بل ته په شیشو غنو کړې لارې بندې مونږ د یو بل د تیروتو نه اصلاح وانغسته او لکه د نور مې پې رڼا د محبت پرزو وه لکه د نور مې پې رڼا د محبت پرزو وه لکه سپوږمۍ مې چا د ذاته ځلا وانغسته او بابا دا خلک تش په نوم باچاخانیان پاتې دي چا دې د فکر د ښکلا نه رڼا وانغسته او ما د هجران د هړ په سرو غرمو ځواني تېره کړه ما د بلچا زلفو کې یاره پناه وانغسته او ګرانه د ژوند په ګرانو لارو تک کومه خو زه پښتون یم سهاره مې د چا وانغسته ډېر زبردست د ښایستونو د دیار هغه ملکه پیغله هغه چې ښکلې وه د فرش نه تر فلکه پیغله هغه د پیو د پیروي نه نازکه پیغله هغې د خپله ځانه دروند د ټکو پڼ ګرځي ډېر زبردست ګران صاحب په آخره کې که خپلو مینوالو ته یا زمونږ کتونکو ته څه پیغام لرئ او بس پیغام خو دغه پیغام دی چې پښتو به وایو پښتو به لولو او پښتو به کوو ډېره مننه ګران صاحب یو ځل بیا د یارانو محفل ته د وخت ورکولو ستاسو یو جهان مننه
چې ستاسو غونته خواږه یاران راغلل او په دغه د یارانو په محفل کې موږ له ټایم راکړو زمونږ یې دومره وقدرولو وی نازولو چې یاره د دې قابل یې وګڼلو چې یاره په دې یارانو محفل کې موږ هم را شریک کړو ډېره زیاته مننه خدای دې وکړي چې د ګران صاحب نه ما کم تپوسونه وکړو هغو په کومه طریقه باندې د هغې ځوابونه راکړو ما چې د دغې نه کومه استفاده واخیسته خدای دې وکړي چې تاسو هم د دې نه دغه شان مستفید شئ د بلې مرکې پورې ما خاورې ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان